په پاکستان کې د نامنۍ ویره په اسلام آباد، پېښور او کوټ کې بازارونه تړل شوي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر مهمو ښارونو کې د وروستیو پیښو له امله د ناامنۍ فضا زیاته شوې. ویل کېږي چې په اسلام آباد، پېښور او کوټ کې د افغان ډرونونو د بریدونو او د امنیتي اندېښنو له امله د خلکو پر مخ یو شمېر بازارونه او سوداګریز مرکزونه تړل شوي. ځایي سرچینې وایي چې په دغو ښارونو کې د خلکو اندېښنې زیاتې شوي او ګڼو دوکاندارانو د احتیاطي تدابیرو په توګه خپل دوکانونه او کاروباري ځایونه تړلي دي. همدارنګه په ځینو سیمو کې د پاکستاني ملیشو تګ راتګ هم زیات شوی دی. همداراز په پاکستان کې د افغان ډرونونو له ویرې د فلایټ رادار تازه راپور ښیي چې د اسلام آباد فضایي حریم په بشپړ ډول خالي دی او تړل شوی دی. دا وضعیت وروسته لږ رامنځته شو چې د پاکستان لوري تېره شپه د افغانستان پر یو شمېر سیمو په ځانګړي ډول د کابل، کندهار او پکتیا ولایتونو هوایي بریدونه ترسره شول چې په کابل کې 3 تنه ملکیان شهیدان او 15 تنه نور ټپیان شول. له دې پیښو وروسته د اسلامي امارت لوري هم د غچ اخیستونکو عملیاتو په ترڅ کې په پاکستان کې دننه ځینې پوځي هدفونه په نښه شوي دي. د راپورونو له مخې د کوټ او د اسلام آباد په ځینو پوځي مرکزونو د ډرون له لارې بریدونه شوي دي. هندوکوش غږ ته د رسیدلو معلوماتو له مخې په اسلام آباد کې پر حمزه پوځي مرکز د ترسره شوي برید له امله د پاکستان د پوځي رژیم 10 تنه ملیشي هلاک شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. همداراز د کوټ په سیمه کې هم 2 جلا بریدونه ترسره شوي چې په یو برید کې 7 تنه او په بل برید کې 3 تنه د پوځي رژیم غړي هلاک او ژوبل شوي دي. تر اوسه د دغو پیښو په اړه د پاکستاني رژیم چارواکو له لوري رسمي جزئیات نه دي خپاره شوي.